وایي ماینو مخکې د سید احمد رښتیا بیتونه دي وایي ماینو پام کوئ نازونه چیرې ونه منئ د ښکلو ناز د افغان جنګ دی بیا خلاصی نه لري خو دلته ماینو پام کوئ نازونه چیرې ونه منئ د ښکلو ناز د افغان جنګ دی بیا خلاصی نه لري دلته بازار د مینې نه دی زما شوخو ګوتو غټه ګناه د رباب ترنګ دی بیا خلاصی نه لري او د چمبمارې جنۍ جنګ دی د چمبمارې جنۍ جنګ دی بیا په سترګو کې نن د پښتو جنګ د ډول په ډنګ دی بیا خلاصی نه لري او د بسمل دوه بیتونه دي وایي چې ښځو له خپلو حقه تېرې شئ او مه یې غواړئ ښځو له خپله حقه تېرې شئ او مه یې غواړئ ملا به یې ومني خو خدای که یې سوپ یې ومني او دلته چې چرګه هم اذان وکړي ترې سر غوڅوي څنګه به دا خلک د ښځو ازادي ومني یو کونړ سیند ته مې شعر لیکلی شعار به وي شعر به نه وي د کونړ سینده درنه پوښتم راته دا ووایه سپینو جامو کې څو تور زړو درته چې څو تړلي پښتانه ځوانان در غورځول نو خدای ووې شکر یې ویست چې څو کفار د خدای له ارتې ځمکې تیر کړل هغو ځوانانو د ژوندون وروستو شیبو کې درته څه وویل کلیمه یې ووې او که نه رښتیا کفار مړه شول د کونړ سینده مهربانه سینده تا چې د کونډې له هغو د ژوند دروند بار کوزاوه د هغه د خپله مهربانه غېږ کې واخیستله هر څه سره یتیم بچی یې و تر کومې پورې ټینګ نیولی تا ته یادیږي چې شکر ایسته هغه د دوو خوږو ملګرو کیسه هم وکړه چې ستا په غاړه باندې چې ستا په غاړه کې جوړه رالوی شول چې کله لوی شول نو په هر څه پوه شول چې تربوران خو د تیارې میږوي وي او د بېکسه تربور مال خو د تربور میراث وي او د تربور کونډه خو هم وي د تربور په نوم نو یې تربور تا ته در وغورځاوه تا ته لوېدلي ځوان د خپلې شل کلنې مینې نوم په جار واخیست او که نه لا یې پښتو پالله نوم په جار واخیست او که نه لا یې پښتو پالله